آفتاب عالم له نړیوال جام بهر شو ښوولې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی آفتاب عالم له نړیوال جام بهر او پر ځای چپلاسې توپ اچوونکی سید احمد شیرزاد له لوبډلې سره یو ځای شو. کرکټ بورډ خبر ورکړی چې آفتاب عالم د انضباطي سرغړونې له کبله له نړیوال جام بهر او هیواد ته راستون شو، خو نور وضاحت نه ده ورکړی چې د کوم ډول انضباطي سرغړونو له کبله له لوبډلې بهر شوی. حقیقت څه دی؟ ولې آفتاب عالم له لوبډلې لرې کړی شوی دی او کور ته راستون شوی؟ داسې ویل کیږي چې آفتاب عالم د لوبډلې د مدیر د اجازې پرته له هوټله وتلی او کومه نجلۍ ځورولې چې هغې عریضه پرې کړې ده او کله چې ثابته شوې له لوبډلې ایسته شوی دی. دوی یادولو ده چې آفتاب عالم کرکټ بورډ نه بلکې کرکټ نړیوالې شورا له نړیوال جام بهر کړی. اوس ښایي د کرکټ بورډ د ډسپلین کمیټۍ هم نوموړي ته جزا ورکړي. که د آفتاب عالم په اړه دغه راپورونه رښتیا وي او تقریبا رښتیا هم دي، نو دا خو د افغان لوبغاړو لپاره بدنامي ده او باید دا موضوع په جدي توګه تعقیب شي، ځکه دغه کړنه د اخلاقي، ورزشي او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی. تاسو د آفتاب عالم د دغه کړنې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.